څلور میاشتې وړاندې د افغانستان یو شمېر ختیځ ولایتونه زورورې زلزلې ولړزول. د دغه زلزلې مرکز د پکتیکا ولایت برمل او ګیان ولسوالۍ وې چې له امله یې سلګونه کسان مړه، سلګونه نور ټپیان او شاوخوا 600 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له یادې پیښې وروسته خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. بېلابېلو کورنیو او بهرنیو خیریه بنسټونو او نورو ادارو د دغه سیمې د خلکو لاسنیوي ته راودانګل. له خلکو سره یې له نغدي مرستو او خوراکي توکو رانیولې، بیا د کورونو تر جوړولو پورې مرستې وکړې. خو یو څه چې د سیمې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو، د څښاک لپاره خوږو اوبو ته نه لاسرسی و. حزب اسلامي افغانستان د تل په څیر د خپلو مظلومو هیوادوالو د لاسنیوي په پرده درک کړه چې باید د خلکو دغه ستونزه په بنسټیزه توګه حل کړي. په جرمني هیواد کې د حزب اسلامي افغانستان نمایندګۍ او هلته د نورو متحدو او مسلمانو وروڼو په ګډه همکارۍ په دغه سیمه کې د خپلو مظلومو او بیچاره هیوادوالو غیږ ته لبیک ووایه او په یادو سیمو کې خلکو ته خوږو اوبو ته د لاسرسي په پار عملي ګامونه اوچت کړل. موږ اوس ځو څو د پکتیکا ولایت په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ او هلته د میشتو یو شمېر نورو متحدو او مسلمانو وروڼو له لوري په شوو مرستو چې په سیمه کې د خوږو اوبو کومې څاګانې کیندل شوې له نږدې وګورو، د خلکو نظرونه واورو او له تاسو سره یې شریک کړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د پلازمینې کابل څخه تر دې ځایه له څه باندې 6 ساعتونو مزل وروسته د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې ته راورسېدو. زموږ ستاسو موخه او هدف د پکتیکا ولایت ګیان او برمل ولسوالي ده، چیرته چې د څه باندې 4 میاشتې وړاندې زلزلې زموږ ستاسو هیوادوال وځپل، د هغوی مالي او ځاني زیانونه یې البته دوی ته واړول. زو برمل او ګیان ولسوالۍ ته هلته د خپلو هیوادوالو سره د حزب اسلامي متحدو وروڼو د مرستو کومې پروژې چې د هغوی افتتاح پرانیسته کوو. هغه پروژې چې د ګیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې پیل شوې، د خلکو نظرونه په دې اړه له ځان سره لرو او هغه زیانمن شوي او ځپل شوي هیوادوال چې په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د زلزلو او وروستیو طبیعي پیښو له امله له ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغوی وضعیت له نږدې پوښتو. نو د سیمې د دغه اوسیدونکو او هغه کسان چې له موږ سره په دغه پلاوي کې ملتیا کوي، د دوی په اند چې د هدف سیمې ته او ګیان او برمل ولسوالۍ ته لا هم 3 ساعته 3.5 د دې شاوخوا نور فاصله واټن هم پاتې. موږ تاسو باید نور هم دومره واټن طی کړو تر څو خپل د هدف سیمې ته ورسیږو. نو په دې هیله چې تاسو هم تر پای را سره اوسیږئ، د خپلو هغو زلزله ځپلو او طبیعي پیښو سره چې کوم هیوادوال مخ شوي دي هغوی وضعیت له نږدې وګورئ، تر پای هم ملتیا وکړئ. په دغه لاره د تېرې 20 کلنې جګړې آثار لا هم پاتې دي. ځمکې وچې، د هستوګنې کورونه ویجاړ، د تېر 20 کلن اشغال او جګړې نښې پکې له ورایه ښکاري. موږ له کابله د پکتیکا ولایت د اورګون او ګیان ولسوالۍ تر پولې شاوخوا 8 ساعته مزل وکړ چې اوس دا د موخې ځای ته رسیدونکي یو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. له پلازمینې کابل څخه دا د ګیان ته نارسیده زموږ څه باندې 8 ساعته مزل تر دې دمه وشو. هدف مو د پکتیکا ولایت د ګیان او برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو سره د حزب اسلامي د بهرمیشتو متحدو وروڼو کومې مرستې چې شوې وي، د هغې په واسطه چې کوم څاګان کیندل شوي، خوراکي توکو مرستې شوې او اړوند نور لاسنیوی چې کومو زلزله ځپلو سره شوی، ځو د هغې پوښتنه له نږدې کوو. هغه پروژې چې هلته تکمیل شوې هغه به له نږدې څارو، د خلکو غوښتنې به اورو. نو په دې هیله چې تاسو مو تر پایه ملتیا وکړئ. لا هم نه یو رسېدلي ګیان او برمل ولسوالۍ ته د مڼې کنډو په نوم له اورګون ولسوالۍ راتېر او ګیان او برمل ولسوالۍ ته په لاره یو. په دې سفر کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې په جریان کې واست، له کابل ولایت څخه د حزب اسلامي د مرکزي او پریکړې شورا دروند او قدرمن غړی سید اعظم حلیمي صاحب او د دغه پلاوي په راز کې څوک چې قرار لري دی له موږ سره دی. له دوی به هم پوښتو، د لارې په اړه به ورسره څو خبرې کوو. نو تر پایه را سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو ورونو، د بریا اوریدونکو او لیدونکو ډېره مننه تاسو ته د الله خوشحالۍ او کامیابي در په برخه کې. مونږ د یو پلاوي په موجودیت کې چې محترم غلام رسول نعیمزی را سره دی او راز محمد خان را سره دی او سیف الله دی او د بریا تلویزیون 2 کارکونکي محترمین را سره ملګري دي.
له کابل نه مشارکت راکړی قریب 8 غنټې تر دې پورې موږ مزل کړی دا د پکتیکا ولایت د ورګونډ ولسوالۍ او د ګیان او د برملې د ولسوالۍ تقریبا مرکزی نقطه ده چې ما په شلاس کې د برملې ولسوالۍ په چپ لاس کې د ګیان ولسوالۍ او شاته مو د ورګون ولسوالۍ واقع ده موجوده موضوع یا ځای دې ته وایي د مڼې نری یا د مڼې کنډو نو دلته زموږ وروڼه په خیر سره راغلي دي او موږ د پلاوي هدف او منظور سابق چې د جرمني د حزب اسلامي متحدینو ورونو د برملې او د ګیانې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سره د برمو یا د بمبو د کنستلو په برخه کې کوم کومکونه کړي وو هغه انشاءالله العزیز اکثره سر ته رسېدلي دي یو څه که پاتې وي موږ دغه هیات مو هغه څارو او د هغوی پوښتنه حالات مو هغه کړو د ورونو د خلکو نظریات او پیشنهادات مو وګورو او انشاءالله العزیز د هغو د کار راپور مو راټول کړو او خپله مربوطه مراجعو ته به حواله کړو نو انشاءالله العزیز موږ سفر ډېر په خیر دی تر دې جا پورې په خیر راورسېدلو الله دې آینده سفر هم په خیر کې او الله دې زموږ ټولو مجاهدو او اسلام پاله ورونو ته د دې توفیق ورکړي چې همیشه د غریب او مظلوم ولس غمځپلي ولس په خدمت کې واقع وي ډېره مننه وروسته له هغه چې 4 میاشتې وړاندې د پکتیکا یو شمېر سیمې زورورې زلزلې ولړزولې د حزب اسلامي د جرمني میشتو متحدو ورونو په رالیږلو مرستو کې د حزب اسلامي د مرکزي دفتر له لوري یو پلاوی وټاکل شو تر څو سیمې ته لاړ شي او دغلته د زلزله ځپلو هیوادوالو د حال پوښتنه وکړي د څاګانو لپاره سروې ترسره کړي ځایونه مشخص کړي او وروسته یاده سیمه کې خپلې مرستې ورسوي د حزب اسلامي له لوري د ټاکل شوي پلاوي په راس کې قدرمن سید اعظم حلیمي صاحب سیمې ته ولاړ نوموړی په اړه داسې وایي د بریا تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو محترمو تاسو ته پته ده چې د سرطان په اوله باندې د پکتیکا ولایت د ګیان او برملې ولسوالیو کې سخته زلزله وشوله او د دې زلزلې په نتیجه کې ډېر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته ورسېدل چې په هغه وخت کې مختلفو میډیاګانو د مسایل نشر کړي دي او موږ حزب اسلامي هم دغه دلسوزۍ او د ولس سره د خلکو سره د همکارۍ په بنیاد چې پخوا هم کړي وو بیا دوی بیرته حزب اسلامي مرکزي مشرانو تصمیم ونیوی چې څه کومکونه او هلته ورسوو او هم د حزب اسلامي د مشرتابه او یا د مشرانو په غم شریکي په هغو خلکو سره د مړو ژوندو په کیسه کې وکړو بالاخره بیا موږ 4 نفري هیات وټاکل شو چې په هغه کې زه وم زه سید اعظم حلیمي ډاکټر نورالدین غلام رسول نعیمزی او یارخان او سیف الله هم را سره وو چې موږ سره ګاډی چلاوو بیا هلته لاړو منطقې مو له نږدې ولیدلې خلک هم ولیدل منطقې هم ولیدلې ډېر ورانی راغلی وو زلزلې خلک ډېر سخت ځپلي وو مړي شوي وو زخمیان وو دغه ټولو فاتحې او غم شریکي مې د هغوی سره وکړه د تنظیم په نمایندګۍ د مشرتابه پیغامونه مو ورته ورسول خلک هم ډېر خوشحاله شول په مختلفو ولسوالیو کې دغه ګیان او برمل کې مختلفو قومونو کې ناستې پاستې جلسې هم سره وکړلې په ګیان کې هم وکړې په برمل کې هم وکړې او د ګیانې په مختلفو نقطو کې هم وکړې بیا د دوی ډېر زیات مشکلات زموږ حزبي ورونو خو پخوا هم څه کومکونه کړي وو نقدي کومکونه او جنسي کومکونه خو بالاخره د جرمني نمایندګۍ کومکونه کړي وو دا ځل د برمو یا د ایستلو یا د خوږو اوبو امادګي وه یا تیاری وو د خلکو سره چې دا ډېر مهم وو او خلکو هم په ورین تندي ومنل چې دا ډېره مهمه هغه ده له څه باندې 9 ساعته مزل وروسته د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته راورسېدو دلته د دې ولسوالۍ د ډنګر لیګټ کلي اړوند یو شمېر مشران راته منتظر دي له دوی سره به ناسته کوو ورپسې به هغه سیمو ته ځو چېرته چې د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ اړوند متحدو ورونو او یو شمېر نورو مسلمانانو له لوري د شوو مرستو په وسیله جوړې شوې څاګانې او د خوږو اوبو برمې له نږدې وګورو درنو لیدونکو دلته را سره د ډنګر لیګر د دغه سیمې یو تن مشر او کلیوال له موږ تاسو سره دی د دوی خبرې به اورو حاجي صاحب سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام الله قدرمن که الله عزتمن که میش سره کمک شوی د الحمدلله ښه ځنې روزي ښه خوښي حزب اسلامي مشتکیان وویل دلته ډېر ځنې خوښي ډېر ځنې مرضوي الله دې کامیاب کو اولاد د دنیا او آخرت جوړ کو
نر دې موږ سره چې کومکونه وشي جماعتونه وړاندې د جواتي توس وینې د لاندې نه دي جماعتونه وړاندې و دا جماعتونه چې جوړ شي کورونه خو ماشاءالله دا دې په ځای رسېدلي دي دې په ځای پاتې دي دا کورونه خو برابر شول او نور د سایګانو دلته او د ټینکۍ دپاره دا ځای ټاکلی دی په دا ځای باندې ټینکۍ ورته لګوو جاموته دپاره الله د قدر وکړو الله د عزت وکړو الله د دنیا او آخرت ټولو مسلمانو جوړ کړو خو دوی اوبو یې د دوی ځینې ځایي کې داسې ترخه اوبه دي چې دوی څښي د څښلو نه دی هغه نه ده او دا سود نه ده لاسونه هغه خرابوي ځینې ځایي کې اوبه ډېرې خرابې دي او ځینې ځایي کې هغه اوس نو دوی د ډېر لرې ځایونه اوبه راوړله او دلته هغه ځینې اوبه نه لرلې بیا موږ اول د کوهي دوی ته هغه چې کوهي به موږ ته خپل ملګرو سره خپل تنظیم سره مخابره وکړي چې داسې هغه دي دلته د دوی داسې ضرورتونه دي د اوبو د غټ مشکلات ده بیا چې موږ ته دوی هدایت راکړي چې تاسو لاړ شئ هلته وګورئ چې هغه یې وي هغه موږ راغلو دلته د دوی هغه سروې مو وکړ د کوم ځایونه چې دوی هغه خپله دوی موږ ته مستحق بلله چې په دغه ځای کې باید هغه شي اوبو کوهي وکیندل شي هلته مو وکیندله ځینې کوهي چې اوبه یې خرابې وي یا ناکامې وي اوبه پکې نه وي هغو دپاره موږ د شمسي او د ټانکۍ د هغه پروګرام جوړ کړو د بل ځای نه د لرې ځای نه د خوږو اوبه مو دوی ته د پایپ په ذریعه د شمسي په ذریعه موږ دوی ته انتقال کړو او د هغه ټانکۍ په هغه باندې دوی اوس استفاده ورځنې کوي دا د برمل ولسوالۍ د ډنګر لیګټ کلي اړوند هغه اوسېدونکي دي چې له دې وړاندې د خوږو اوبو له نشتون سره مخ وو له لرې سیمو به یې د مرکب او یو شمېر نورو وسایلو په مرستو اوبه راوړلې خو اوس ورسره د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ اړوند متحدو وروڼو او یو شمېر نورو مسلمانانو له لوري د شوو مرستو په وسیله خوږو اوبو ته لاسرسی اسانه شوی دی موږ دغه غواړو چې موږ سره نوره دغه مرسته وشي د کیونه د بې د بل شي د ګلبدین د خدمتیار ملګري نه و دغه نه مې ډېره مننه کړي چې موږ ته برمې سیرې شولې ګلبدین د خدمتیار ملګري و موږ ته برمې سیرې کړې دغه نه ډېره مننه و موږ سره دا غواړي د موږ خلک غریب خلک دی نشتمن خلک دی چې موږ سره نوره مرستې نوره قربانۍ وشي دا بیا د همدې کلي د جماعت لپاره د حزب اسلامي افغانستان له لوري د شوو مرستو په لړ کې جوړه شوې څاه ده چې خلک یې له جوړېدو څخه ډېره خوښي څرګندوي او وایي اوس به په جومات کې د خوږو اوبو سرویره ده او د څکولو ستونزې هم حل شي د شوو مرستو په وسیله په هغو سیمو کې چې د څاګانو کیندلو شونتیا وه څاګانې یې کیندلې او هلته چې شونتیا یې نه وه له سوونو متره لرې سیمو څخه یې د پایپونو آبازک او سولرونو په مرسته خوږې اوبه دغه کورونو ته رالېږدولې دي یمو نوم وزیر رحمان دی و مونږ ته درې شمسۍ میلاو شوي دي او یوه غادو ټینکۍ دو او سره پیپ دی مرسبل دی ورسره و دا کیی چې کوم دی که نه دغه کومک ډېر سره کړی چې کوم کیی مونږ ولی دی که نه دغه کیی کومک ډېر سره کړی دی که نه یې مونږ خپل وس نه و او نغد روپۍ 10,000 روپۍ او لاس په میله ته راکړي دي او مونږ ډېر خوشحاله یو نه مونږ دغه غونډۍ ته په سر د ښځو بله کولې بې ادبي د مافي اوس دغه دې په وجه سره یې دې په کومک سره مونږ ته او کېرته دغه اوبه راورسېدلې الحمدلله الله رب العزت دې خوشحال لري په دنیا هم په دنیا ده هم د دغه کلي نږدې ټول کورونه د څو میاشتو وړاندې زلزلې له کبله ویجاړ شوي دي کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو د خلکو لاسنیوی تر حده کړی خو حزب اسلامي افغانستان د تل په څیر د خپلو مظلومو هیوادوالو د لاسنیوي په پار نه یوازې له دغه خلکو سره د خوراکي توکو نغدي پیسو او البسې مرسته کړې بلکې یو بنسټیز او زیربنایي کار چې د سیمې د اوسیدونکو له تود هرکلي سره مخ شوی د خوږو اوبو د څاګانو او برمو کیندلو کار دی د دې منطقې خلک د روغتیایي ضرورتونو نه محروم دي تعلیمي ادارې دلته موجودې نه دي اوس مؤسساتو او دولتي دوایرو د دې خلکو دپاره د استوګنې ځایونه جوړوي د حزب اسلامي د جرمني د نمایندګي ورونو چې کوم کومک کړی و په کومک باندې د منطقې ته څاګانې وکیندل شولې او دغو څاګانو له جملې نه یوه څاه دغه د وړې کلي په دغه پیڅه کې کیندل شوې ده چې له دې نه د دې کلي خلک هم استفاده کوي او د دې مسجد مقتدیان او لمونځګزاران هم ترېنه استفاده کوي الله رب العزت
زموږ هغه مسلمان وروڼه چې په جرمني کې مشت دي هغوی ته د خدای تعالی عظیم اجر ورکړي او د نورو کومکونو د مرستو توفیق د الله تعالی ورکړي. د دغه سیمې اوسیدونکي د حزب اسلامي افغانستان له مرستو د هرکلي ترڅنګ د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي او له حزب اسلامي افغانستان څخه غواړي چې په نورو برخو کې هم له دوی څخه خپلې مرستې ونه سپموي. ډېر ضرورت د خلکو هغه د اوبو ضرورت و، ځکه په دې ساحه کې د اوبو زیرمې له منځه تللې وې او لاندنۍ اوبه چې وې خرابې وې، نو خلکو په ډېر تکلیف باندې اوبه پیدا کولې او بعضو مؤسساتو په ټانکرو کې اوبه ورته راوړې، هغه هم په سړکونو باندې ټانکر ولاړ، خلکو بوشکې وړلې، د هغه ځنې به اوبه وړلې. نو دا ملازمه وبلله چې د خلکو ته د اوبو هغه بنیادي او اساسي ضرورت چې کوم ده هغه ورته پوره کړلی شي. د حزب اسلامي د مشرتابه نه مو غوښتل چې په دې سلسله کې د خلکو سره کومک وکړي. نو په جرمني کې مشتو د حزبي وروڼو او نورو عامو مسلمانانو په جرمني کې کوم موجود دي د هغو په مرسته باندې مو دلته کویان وایستل، شمسیانې، سمرسیبل او بازکې مو ورته ولګولې په کومو ځایو کې چې د کویانو امکانات نه وو. د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ اړوند متحدو وروڼو له لوري د شوو مرستو په وسیله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ سربیره په ګیان ولسوالۍ کې هم شاوخوا 21 څاګانې کیندلې چې زیاته برخه یې د عام المنفعه سیمو، جوماتونو او مدرسو لپاره کیندل شوي دي چې هم ترې خلک د څښاک او ژوند نورو لومړنیو اړتیاوو لپاره ګټه اخلي. لومړنی حزب اسلامي و چې د خلکو ته د څاګانو په برخه کې مرسته وکړي او دوی سره نغدي مرسته وکړي. حزب اسلامي چې موږ ته کوم دلته مرسته کړي دي د خلکو موږ دغه اوبه او دغه ډېر لرې ځایونه راوړي، دغه ډېر مشکل د موږ تر ډېره حده پورې حل شو او دغه چې موږ دغه نه ډېره مننه کوو. موږ ته سولر شوې او شټنکۍ شوه او پایپونه شو او د ټول چې کوم د موږ د ضرورت دغه مشکل و او هغه مرسبل شو، دغه شکایونه موږ ته دلته راکړل شو. په کنه موږ اوس د تکلیف او د اوبه په سر راوړلو نه او د فخر راوړلو نه دغه نه خلاص شو. دغه منطقي خلک چې کوم دي د څاګانې د مسجدونو او د جوماتونو لپاره چې کوم وال شو، خلک ټول چې کوم دي دغه لپاره خوښ دي ځکه چې پابند لمنځونه او دسونه کوي. د دغو مرستو په لړ کې د ګیان ولسوالۍ اړوند د خوږو اوبو یوه څا د جوړېدونکي ښوونځي لپاره ده. د دغه ښوونځي مدیر وایي چې د دوی ښوونځی تر دې دمه ودانۍ نه لري، خو ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې ورته ودانۍ هم جوړه شي. زما نوم غوث الدین د لاستور د لیسې سرفرست امیر او د کومه د حزب اسلامي طرفه چې د جرمني د نمایندګي موږ ته یو څا کندل شوی دی. ډېره غټه لویه غټه خبره ده ځکه چې په د تېرو 20 کالو کې موږ ته څا نه ده کندله او نه تمیر لري. دا لومړی ځل لپاره دوی و چې موږ ته یې څا وکندل. انشاءالله نور په آینده کې به موږ ته دغسې کومکونه دی وکړو، خو دوی نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته دوی څا وکنده او دوی نه بیا هم زیاته زیاته مننه. ډېر خوښ ځکه چې موږ اوبه بیخي زیاته لرې وې، زه غوښتم اوبه نشو وړی، بیا د خور نه موږ اوبه اخیستې د چای دپاره شاګردان دپاره. شاګردان به چې موږ د تفریح په وخت کې اوبه ته لېږل 10 یا 20 منټه به صرف په اوبه ستله، خو اوس الحمدلله دلته موږ ته بیک څا وکندل شو د حزب اسلامي طرفه. ډېر الحمدلله چې موږ ته دا څا وکندل شو، ډېره نږدې شرطه. په ګیان ولسوالۍ کې د خوږو اوبو د رسونې دا سیستم هم د کلي د لوی جومات لپاره برابر شوی. خلک یې وایي له دې وړاندې له ډېر لرې واټن څخه د جومات لپاره اوبه راوړلې، خو د دغو مرستو په پایله کې اوس د جومات په داخل کې خوږې اوبه د لاسرسي وړ دي چې د دې ستونزو له اورېدو سره یې له ورایه پر مخ مسکا ښکاري. میگه د اوبه ډېر تکلیف و او هیڅ طریقه د میگه نه و میگه به پخریر لکوله د لګاډ نمبر لکوله د بل یو ځای نه د بل ځای نمبر وړه میگه د ډېر ضرورت و او میگه د روټ نه و چې روټ وای ټینکای د قاکیم مخصوصي ټینکای یې د قاکلی تدریمي و دا میگه نه شول روټ هم نه ډېر تکلیف و. بیا د انجینر حکمتیار د طرفه چې کوم میگه دغه جوړ شو چې کوم ملګری د جرمن کې وي یغه په مرسته میگه دغه کوماک وښه میگه دغه ډېر روزي او ډېر خښولي او په ساستر کې دغه زمي مبارکي ورته وي، لوړه مبارکي ورته وي چې د میکس دغه کومک دی وکړه او خدای دې دغه ولري چې نر دغه کومکینه د خلک سره د مظلوم خلک سره کومکینه وکړو. دا بیا د ګیان ولسوالۍ مرکزي بازار دی او دا هم د الجامعة الحنفیه لویه مدرسه چې په سلګونو زده کوونکي او طالبان پکې په زده کړو بوخت دي.
د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ اړوند متحدو وروڼو او یو شمېر نورو مسلمانانو له لوري د شوو مرستو په لړ کې د خوږو اوبو یوه څا د دې مدرسې لپاره هم کیندل شوي. د دغه مدرسې زده کوونکي، ښوونکي، د مدرسې مشر او د سیمې خلک د دغه څا له جوړېدو څخه ډېره خوښي څرګندوي او وایي وړاندې له دې زده کوونکي د څښاک او اودسونو لپاره د خوږو اوبو له کمښت سره مخ وو، خو په خبره یې چې اوس یې دغه ستونزه په بنسټیزه توګه حل شوې ده. ولمن خاف مقام ربه جنتان. زه اول د حزب اسلامي ملګرو ته ښه راغلاست وایم چې الله پاک د هر کله زموږ د غریبه منطقې ته راولي. بیا زه د دوی نه شکریا ادا کوم چې زموږ د غریبه علاقې د غریبه ولسوالۍ د خلکو سره ډېر تعاون وکولو. تقریبا 132 څاګانې دوی په د علاقه کې وبسلې په هغه ځایونو کې چې د اوبو ډېر ضرورت و. الحمدلله د خلکو ډېر خوشحاله دی چې په پاکو اوبو باندې اودسونه کوي او د پاکو اوبو نه دوی هغه د خوراک څیزونه لکه وړه شو، نور هغه شو، دا ونه استعمالوي. او بیا لله الحمد زموږ دغه مدرسه چې د ګیانه په ولسوالۍ کې په مرکز کې ده، جمع حنفیه، زموږ د مدرسې په خوا کې هم یو څا وبسله او موږ ته ډېر مشکل و. اوس طالبان الحمدلله د دغه پاکو اوبو نه پیدا اخلي او د دې دپاره چې ډېر زیات ضرورت یې و. یوه برمه هم د دوی دپاره خاصه په نظر کې ونیول شوه چې ورته وال شوې ده او څه نور د جومات اودسونو څه مشکلات په نظر کې لري. انشاءالله دغه به ورته تکمیل شي او موږ په نظر کې نیولي دي چې دغه کار دوی ته تکمیل شي. او د ګیانې ولسوالۍ په ټولو مربوطاتو کې قریب 10 بمبې موږ دلته وهل شوي دي، حفر شوي او کېدای شي ځینې نور هم که ضرورتونه و 4-5 انشاءالله العزیز دغه به هم ورته په نظر کې نیول شوي دي چې ورته تکمیل شي. د حزب اسلامي افغانستان د جرمني نمایندګۍ اړوند متحدو وروڼو او یو شمېر نورو مسلمانانو له لوري د شوو مرستو له ډلې یوه اندازه پیسې د موظف پلاوي د سپما په پایله کې زیاتې شوي دي چې د پلاوي غړي په اړه د سپیناوي په پار داسې وایي. 2-3 میاشتې مخکې موږ یو هیات پلاوی راغلی و او د دوی سروې مو وکړه. د دوی په مشوره موږ هر ځای کې کوم ځای کې چې برمز ضرور وه هغه نشاندهي سوله او په کار یې پیل وکړ چې په هغه وخت کې 2-3 برمې په ګیان کې او تقریبا 18-19 په برملي کې ورته نشاندهي سولې او موظفو کسانو د په هغوی باندې کار شروع کړ. نو انشاءالله العزیز د هغوی ډېر کارونه سره تکمیل شو او د دې نه علاوه د هغوی له بودیجې نه موږ ته څه پسانداز وشو. د هغې پسانداز په رابطه کې موږ دلته موظف وروڼه معتمد کسان دغه کړي دي چې 4 یا 5 یا 8 تر 10 پورې نورې برمې هم که وهل کېدلې او گنجایش پکې و. انشاءالله هغه هم پیسې وایي بعدن او د هغوی راپور کېدای شي بیا وروسته موږ خور کو د رادیو تلویزیون له لارې. په دې جمله کې د جرمني نه د حزب اسلامي هغه وروڼه چې هلته مشتي د هغوی مرستې هم دلته را رسېدلې. کومې مرستې چې د موږ په لاس باندې را لېږل شوې وې هغه مرستې په مختلفو شکلونو باندې دلته توزیع شوې دي. د هغې له جملې نه څه خوراکي موادو د موږ نه مخکې یو بل وفد هیئت راغلی و هغه ویشلي دي او بیا پسې نغدي کومکونه و او په د 3مه مرحله کې هغه اساسي او بنیادي ضرورت د منطقې د اوبو. نو د اوبو دپاره دلته موږ د ګیانې په ولسوالۍ کې 22 څاګانې وکیندلې چې هغه تکمیل شوي دي او په برمل ولسوالۍ کې مو تقریبا 14 څاګانې تکمیل کړي دي. اوس د موږ د هغو پیسو نه چې کوم موږ ته لېږل شوي وي راسپارل شوي وي د هغوی نه یو څه پیسې پاتې کېږي، یو څه روپۍ پاتې کېږي. د هغو روپو نه انشاءالله موږ تر 10 پورې نورې څاګانې او د اوبو چې کوم وسایل دي هغه ورته تهیه کوو انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د شاوخوا 20 څاګانو سربیره په ګیان ولسوالۍ کې هم د خوږو اوبو 11 څاګانې کیندلې دي چې د سیمې د خلکو او نورو اوسیدونکو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. خو حکمتیار صاحب ته میږ اول سلیمینه وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وایده دا دی چې دا د مو سالم دته ورسیږي. دغه نه وروسته د ده کیم میشته چې په ګیان ولسوالۍ کې کیمې نلکۍ یا کیمې برمې منظیرې کړې وې. ګیانخیل
کوم ډېر د ده نه خوښ دی په دا وجه سره ځکه چې دا ډېره لویه سرمایه ده د ګینخیلو دپاره ځکه چې د انسان د وجود دپاره اوبه ډېره ضروري دي. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د له کابله په سوونو کیلومتره لرې له ګاونډي پاکستان سره پر پوله د پکتیکا برمل او ګیان ولسوالۍ ته راغلو چیرته چې د حزب اسلامي د جرمني میشتو متحدو وروڼو له لوري او هغلته د نورو مسلمانانو له لوري چې کومې مرستې راټولې شوې وې د دغه سیمې زلزله ځپلو او نورو غریبو عام المنفعه سیمو ته مسجدونو ته مکاتبو ته او د کلو پر منځ کې هغه برمې او څاګانې د خوږو اوبو لپاره وکیندل شوې چې دوی وړاندې له دې د اوبو له ستونزو سره مخ وو. تاسو د دوی ټولو خبرې واورېدې. زموږ ستاسو مستند راپور په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا ښې شېبې.